د افغانستان ملي امنیت یو ځل بیا یوه لویه کامیابي ترلاسه کړه. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوي ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. د کابل حکومت ملي امنیت وایي د جنوبي اسیا او لرې ختیځ لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر شیخ ابو عمر خراساني نیولی ده. د تلو نیوز او د ملي امنیت له لورې د خپره شوي خبرپاڼې پر بنسټ لیکلي ضیاء الحق چې په شیخ ابو عمر خراساني باندې مشهورو د پولیسو 222 ځانګړي کتې او ملي امنیت د ځواکونو له لورې په کابل کې د ګډو عملیاتو پر مهال نیول شوی ده. خبرپاڼه کې وړاندې زیاته شوي چې له ابو عمر خراساني سره یو ځای د جنوبي اسیا لپاره د داعش ډلې د استخباراتو مشر ابو علي او د عامه اړیکو مسؤل صاحب هم نیول شوی ده. ملي امنیت ادعا کړې چې دغه کسان د داعش ډلې د زندانیانو د اقرارونو او معلوماتو په اساس په کابل کې نیولي دي. داعش ډله په افغانستان کې د حکومت د یوې پروژې په سترګو ورته کتل کیږي. د طالبانو له لورې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې په بشپړ ډول له منځه وړل شوې ده. طالبانو تر دې وړاندې ویلو چې د حکومت او داعش ډلې ترمنځ له ګډې همکارۍ سره په افغانستان کې د دې ډلې ټغر ورټول کړی او نور د هغوی هیڅ هسته شتون نه لري. ملي امنیت تر دې وړاندې هم د خراسان لپاره د داعش ډلې د مشر اسلم فاروقي د نیول کېدو ادعا کړې وه، خو طالبانو په غبرګون کې ویلو فاروقي د دوی د بریدونو له ویرې تښتېدلی ده او حکومت پناه ورکړې ده. د ملي امنیت شورا وایي که دا ځل هر ډول ډله کوم خراب اعمال ترسره کړي انجام به ډیر بد وي. ملي امنیت یو ځل بیا په ښکاره ډول وویل دا ټول ناروا کارونه د پاکستان او ایران خوا ترسره کیږي او نه غواړي چې افغانان په ارامه فضا کې ژوند ترسره کړي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پای ولدله. که چیرته غواړئ خواږه نظرونه شریک کړئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړمه.